هسپانیا کې د 3 امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور 3 افغانان نیول شوي دي. دا چې ولې او دغه جنسي ځورونې په رښتیا هم افغانانو ترسره کړي او که نه په دوی باندې تش او هر ځل دغسې تورونه لګېږي، په دې ویډیو کې به تاسو ته موږ ووایو. سلام او مینه مې درسره ومنئ، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. دا د افغان اپډیټس یوټیوب چینل درته یوه بله زړه پورې ویډیو هم پیش کوي. د هسپانیې چارواکو ویلي چې د نوي کال په درشل کې د 3 امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور 3 افغانان نیولي دي. د هسپانیې پولیسو پرون وویل دغه مشکوک کسان چې له 20 تر 25 کلونو عمر لري په مرسیا ښار کې نیول شوي دي او په دې تور دی چې دا 3 خویندې د جنسي اړیکو په حساب ځورولې دي. خو دا چې څومره رښتیا ده، پولیس یې په اړه وایي چې له دغو کسانو به ډېر ژر د دې پیښې په تړاو پلټنې پیل شي. لا ښکاره نه ده چې دغه کسان په دې کار کې لاس لري او که نه. د پولیسو په وینا د 3 امریکایي خویندو تر شکایت وروسته دا کسان ونیول شول، خو لا ورباندې داسې کره ثبوت هم نشته څو دا تورن افغانان دې په سزا ورسیږي. ځورول شوي امریکایي خویندې د هسپانیې په مرسیا ښار کې محصلینې دي. دلته په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. خو دا اول وار نه دی، بلکې له دې وړاندې څو وارې افغان مسافر په ورته قضیو بېلابېلو هېوادونو کې تورن شوي دي چې یا یې پکې لاس و او یا پکې نه و. دوستانو، دغه وه په هسپانیا کې د 3 تورنو افغانانو په اړه خبر چې درته مو وړاندې کړ. که مو خوښ شوی وي نو ضروري در سره لایک او شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو کتو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. د افغان اپډیټس چینل در سره سبسکرایب کړئ.